الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ډیرو قدرمنو مشرانو کشرانو ځوانانو خویندو میندو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. زمونږ ستاسو د درسونه اصلاحي او تربوي او دعوتي درسونه دي چې کله مونږه په دین باندې ځان پوه کو نو امید دی چې الله سبحانه وتعالی زمونږ او ستاسو نه دا دین هغه قبول کړي او خاص کر هغه مسائل او احکام چې د هغې تعلق د عقیدې سره دی دا په هر مسلمان نارینه ښځینه لازم دی فرض دی چې دا مسائل زده کی او بیا پې عمل وکړي. نو یو د هغه مسائلو نه یوه مسله هغه دا ده که څوک تاسو نه تپوس وکړي او پوښتنه وکړي چې څه حکم دی د هغه کس د تللو جادوګر او پالګر ته، آیا دا عمل درست دی او که نه دی او په کومه درجه او مرتبه کې د ده د عمل د شریعت په رڼا کې قرار لري. ځکه زموږ او ستاسو په دې ټولنه کې او په مجتمع کې ځینې خلک چې د دین نه ناخبره دي او یا خبر دي لیکن شیطان او خواهشات هغو پې غلبه کړې او کله چې دوله مصیبت ورسیږي، آفت ورسیږي، غم او درد ورسیږي نو فوراً دوی په دې وخت کې ځینې تعویذګرو کوډګرو او پالګرو ته مخه کړي او ځینې پکې داسې هم شته چې کله د دوی یو شی ورک شي وایي لاړ شئ فلاني ته هغه به ستاسو دپاره د دې هغه غل او اخیستونکی هغه درته په ګوته کې پیدا کړي
ځینې لا پکې دا وایي چې فلانی کس او فلانی ته ورشئ هغه د دې هغه غل او اخیستونکی هغه د دې نوک په مخکې تا ته ښیي او ځینې پکې داسې عقاید او عقیدې لرونکي هم شته په دې ټولنه کې چې وایي لاړ شئ فلاني ملا صاحب ته او هغه به ستا دپاره کتاب وګوري. نو قدرمنو حال دا چې الله سبحانه وتعالی چې چا پیژندلی وي په ربوبیت سره په الوهیت سره په حقانیت سره نو هغه په دغسې حالاتو کې الله سبحانه وتعالی ته رجوع کوي هغه ته مخه کي هغه ته متوجه شي ځکه الله سبحانه وتعالی داسې یو ذات دی چې هغه الصمد دی. د الصمد یوه معنا دا ده چې په حوائجو کې په مصائبو کې په داسې حوادثو کې هغه ته رجوع کېږي نو ځکه هغه ته الصمد وایي. صمد ذات دی بېنیازه ذات دی. د صمد معنا یوه دام ده یصمد الیه هغه ته بندگان رجوع کوي او خپل مسائل او حاجات او مشکلات هغه ته پیش کوي ځکه الله سبحانه وتعالی هغه خپله فرمایلی دي په سورة قاف کې ولقد خلقنا الانسان و یقینا ما دغه انسان پیدا کړی دی او دله به ډېرې وسوسې او خاطرې راځي او په نفس کې به دا په خاطر کې به د ده تیریږي لیکن الله سبحانه وتعالی فرمایي ونحن اقرب الیه من حبل الورید او زه دته د غاړې د مرۍ د رګ نه هم ډېر نږدې او بل ځای فرمایي اجیب دعوة الداعي اذا دعان زه قبلوم سوال د سوال غوښتونکي بلنه د بلونکي چې کله ماله آواز کوي مانه یې غواړي او مانه سوال کوي. نو دې د وجې نه الله سبحانه وتعالی فرمایي چې زمانه وغواړئ زمانه خپل حاجتونه پوره کړئ زه ستاسو حاجتونه پوره کوم. نو دې د وجې نه موحد مسلمان مؤمن په دغسې مصائبو کې حوادثو کې مشکلاتو کې الله سبحانه وتعالی ته رجوع کوي هغه ته سوال کوي زاری کوي او هغه ته لاسونه اوچتوي او هغه رابلي له دعوة الحق الله لره د بلنه رښتینې او حقه بلنه. نو ځکه چې څوک په دغسې وخت کې کوډګر جادوګر او پالګر او ریتي ته رجوع کوي نو د ده دا رجوع هغه خالی نه ده. یو خو داسې وي چې یو سړی په دې نیت لاړ شي ملا ته تعویزګر ته کوډګر ته پالګر ته او پیر ته چې هغه دا سوچ او فکر وي دا یې نظریه وي چې یاره ماله به څه لږ فایده راورسوي صرف د فایدې او د افادې او د ارشاد یو سوچ وي په دې باب کې. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحیح حدیث دی چې د داسې کس به 40 ورځې لمونځونه نه قبلي عبادت به یې نه قبلي او دغه تګ د ده حرام دی ناروا ده ګناه ده جرم دی معصیت دی د الله نه بغاوت دی. نو ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی د صحیح مسلم حدیث دی من آتا عرافا فسأله یو سړی دی راغی پالګر ته جادوګر ته کوډګر ته او د هغه نه یې تپوس وکړه په باره د یو شي کې عن شی فسأله عن شی
معمولی شی دا شیئن نکیره ده او دا راغلی د پاره د قلت معمولی شی پیسې ورکې شوي دي او یا ګاډی ورک شو سایکل ورک شو موټر سایکل چا پټ که او څه پیسې چا هغه غیبې کړې نو په دې خاطر چې ودرې ما ته پالګر جادوګر کوډګر تعویزګر هغه ماله کس راوښیي کیدای شي هغه ماله څه فایده راکړي په دې باب نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي لم تقبل له صلاة 40 لیله الله سبحانه وتعالی به د هغه بندگی چې الله ته رکوع کوي سجده کوي سر ښکته کوي عبادت کوي بدني عبادت کوي دغه عبادت د چې هغه لمونځ دی لمونځ څلوېښت ورځې او شپې به د لمونځ قبول نشي الله اکبر نو څه پاتې شو دومره الله ته دا عمل مبغوض دی دومره دا عمل د تک دی ملا ته دی کوډګر ته دی جادوګر ته دی پالګر ته هغه جرم دی عظیمه ګناه چې د هغه په عبادت اثر کوي د الله په هغه بندګۍ چې د الله ته سجده کوله الله ته سر ښکته کوه الله دپاره لمونځ کوه هغه لمونځ الله نه قبلوي او بیا چې کله دې تعویزګرو کوډګرو جادوګرو پالګر ته کینی او بیا په دې عقیده باندې وي او ورشي چې یاره دا ماله غل معلوموي ماله کس معلوموي او ماله سړی را په ګوته کوي او که دا خبره د یقیني وي چې بلکل د چې کوم کس ماله راوښود خبرې راکه او د په دې خبرو باندې باور وکړه تصدیق یې وکړه یقین یې وکړه نو دی په دې باندې کافر شو دا مونږ نه وایو دا خبره دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې زمونږ او ستاسو پیغمبر دی مؤمن به دی د الله د طرفه رالېږل شوی نبی دی هغه فرمایي چې من آتا عرافا یو سړی راغی پالګر ته چې پالونه ګوري او کاهنن او یا جادوګر ته راغی کوډګر ته راغی فصدقه او بیا د هغې تصدیق وکړه د هغې خبرې رښتیا وګڼلې د هغې په خبرو باور وکړه چې دا صحیح وایي نو فقد كفر بما انزل على محمد صلی الله علیه وسلم دا کافر شو په هغه دین چې کوم دین محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راوړی ځکه چې دغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې لو اعلم الغیب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء که زه چیرې په غیب باندې پوهېدلی او دا غیب ګویي ما کولی او دغسې خبرې چې خلکو ته مشکلات دي جوړ دي څیزونه یې ورک دي او ما ته پته وای لګېدلی نو ما به خپل ځان ته ډېر خیرونه جمع کړي او مصیبت به ماله نه را رسېده په احد کې به د هغه غاښونه مبارک نه ماتېدله د هغه اننګي مبارک به نه زخمي کېدله د هغه جبین تندی مبارک به وینې نه پرې راتللې لیکن نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دا علم نشته دا غیب نشته نو پالګرو جادوګرو کوډګرو تعویزګره او پالګر دغه د کومه ځای وي دا علم د دې وجې نه قدرمنو علم غیب دا خاصه د الله ده علم غیب دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته نشته انبیاء علیهم الصلاة والسلام ته نشته
صحابه کرامو ته نشتا، هغه تابعینو تبع تابعینو ته نشتا، نو دې تعویزګر، کوټګر، پالګر، جادوګر دته د کوم ځای نه د علم؟ الله سبحانه وتعالی فرمایي قل لا يعلم من في السماوات والارض، ورته ووایه چې هغه مخلوق بره په اسمانونو کې دی چې ملائکه دي او ښکته په ځمکه کې کوم مخلوق دی، هغو لره د علم غیب نشته، په دې غیب باندې پوهیږي نه، که پوهیږي الا الله، الله سبحانه وتعالی هغه دی عالم الغیب، هغه دی حاجت روا، هغه ذات دی مشکل کشا، هغه ذات دی غیبدان کارساز. نو ځکه ورونو دا سړی په دین باندې کافر دی، منکر دی. نو دې وجې نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم نفي د علم غیب کوي، قرآن کریم نفي د علم غیب کوي، د مخلوق نه، د انبیاو نه، د صلحاو نه، د شهداو نه. بیا دې تعویزګر، کوټګر، پالګر، ملا دې ته به د کوم ځای نه دا علم؟ دې وجې نه ورونو یو کاهن دی، یو عراف دی. کاهن جمع کوهانم راځي، کهنم راځي، او دا هغه خلکو ته وایي چې هغوی یدعون معرفة المستقبل، چې د مستقبل د راتلونکي نه خلکو له خبر ورکوي، او په دې سره د خپلو شیاطینو جنیاتو نه استعانت غواړي، هغوی استعمالوي په دې کې. او دا هغه کوډګرو، تعویزګرو، پالګرو خرافیان دي، ګمراهان دي چې خلکو له دا تعویزونه ورته ورکوي، او کتابونه ګوري، زاړه زاړه کتابونه ساتلي چې څوک ورشي، خاص کر زنانه طبقه، وایي زما میړه بیمار دی، زه بیمار یم، کور کې مشکلات دي، آفت دی، مصیبت دی، هغه ورته ودرې زه تعویز تا ته وګورم، کتاب تا ته وګورم، هغه کتاب واړی راواړی، وایي په تا چا تعویز کړی، او بیا ستا په خپل خاندان کې چا در باندې کړی، او خپلوانو در باندې کړی. نو هغه به خامخا په دې خپل خاندان کې چا سره جنګ جګړه خوابدۍ راغلي، نو ایسته خاندان په جنګ واچوي، دا ظالم. نو یو دی عراف، عراف پالګر ته وایي، کله په دې سړکونو باندې ناست دي، طوطیان ورسره یې شنه شنه پاکټونه یې جوړ کړي، طوطي ته یې تربیت ورکړي، وایي راځه چې پال دې وګورم. بیا طوطي لاړ شي قفس ته، هغه پاکټ راوباسي، بیا ورته وایي چې یاره په تا به داسې یو حالت راځي، او سفر به کوې، مصیبت به راځي، غم به راځي. نو دا ټولې طبیعي خبرې دي، او دی ورته ناست دي، او ایسته بیا باور پرې وکړي، نو ایسته الله سبحانه وتعالی د دین نه خلاص کړي، عبادت یې هغه نه قبلیږي. نو ځکه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله وایي چې د کاهن او د نجومي او د پالګر او د جادوګر او د کوډګر دا ټول تاریخ په دې احادیثو کې هغه داخل دی، دا حدیث ورته شامل دی. نو ځکه الله سبحانه وتعالی د دې څیزونو نه موږ منع کړي، د داسې عقایدو نه موږ منع کړي، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د داسې عقیدو نه هغه موږ او تاسو منع کړي، او داسې عقیده مسلمان باید ونه لري. عزت او ذلت، نفع او نقصان هغه د الله سبحانه وتعالی سره دی، او علم غیب هغه دغه خاصه ده، انبیاو ته نشته، ملائکو ته نشته. نو بیا ملا او تعویزګرو، کوډګرو، جادوګر هغه چېرته په غیب پوهېږي. الله سبحانه وتعالی دې موږ او تاسو د داسې ناکاره عقایدو او داسې خرافاتو، خزعبلاتو او داسې افکارو نه بچ کړي، محفوظ کړي، چې دین ته زموږ نقصان ورسیږي، عقیدې ته مو نقصان ورسیږي، او ایسته الله سبحانه وتعالی هغه هم ناراضه، او دنیا هم تباه، آخرت هم تباه. الله سبحانه وتعالی دې په موږ او تاسو باندې خپل رحم و کرم وکړي، او الله سبحانه وتعالی دې ښایسته عقیده او ښکلې عقیده د قرآن کریم او د احادیثو په رڼا کې هغه زموږ لري. تر بلې حلقې پورې په لوی الله جل شانه سپارم. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.
الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد